بهرنیو چارو وزارت لپاره منظور پښتين غواړو. د بهرنیو چارو وزارت لپاره تر ټولو غوره شخصیت ښاغلی منظور پښتين دی. همې ځکه د یاد وزارت لپاره وړ وګاڼه چې موږ افغانان تل وایو چې د خپلې خاورې د ساتنې او لاسته راوړلو لپاره هرې قربانۍ ته تیار یو او دا کار مو نړۍ ته ثابت کړی هم دی. دا کار کولو سره به موږ سیمې او نړۍ ته دا ثابته کړو چې موږ د یو کور خلک یو او سیمې خردار او دروازې نشي کولی چې یو ملت سره جدا کړي. منظور پښتين د بهرنیو چارو وزارت ټاکلو سره به نړۍ په دې وپوهیږي چې افغانستان د خپل ملت او خاورې یوې برخې ته چې اوس وخت کې د بل چا په کنټرول کې ده تېرېدونکی نه دی او همدا ډول به د کوزي پښتونخوا خلک هم په دې ښه وپوهیږي چې زموږ اصلي خاوره افغانستان دی. منظور پښتين چې اوس د سیمې او نړۍ په حالاتو ښه خبر دی او په ځانګړي ډول د پاکستان په دوه مخې پالیسۍ باندې په پوره ډول معلومات لري، کولی شي چې د پاکستان دوه مخې پالیسي سیمې او نړۍ ته په رسمي ناستو کې داسې روښانه کړي لکه لمر چې په دوه ګوتو نه پټېږي. منظور پښتين چې دا وخت د نړۍ هر څوک پیژني او د پاکستان د هغو ځایونو او سیمو په اړه هم پوره معلومات لري چې چیرته پاکستان پوځ او استخبارات ترهګرې ډلې روزي او کومو موخو لپاره دا کارونه ترسره کوي. دا کار کولو سره به پاکستان مجبور شي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ څخه لاس واخلي، ځکه پاکستان په دې پوهیږي چې دا وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ کولی شي چې د پاکستان اصلي څیره نړیوالو ته وښایي، ځکه دا وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان لپاره یو لوی د خطر زنګ دی. منظور پښتين یو د هغو ځوانانو د ډلې څخه دی چې د سیمې د جنګ لامل ورته معلوم شوی او حل لارې لري او کولی شي چې دغې سیمې یعنې لوی افغانستان ته د خپل صداقت په مرسته سوله راوړي. عمران خان هم په دې پوه او قانع دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد وجود نه لري او د ډیورن کرښه د انګریزانو لخوا یو ښکل شوې کرښه ده چې دا خبرې هغه د ملګرو ملتونو په 40 رسمي ناسته کې وکړي. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.